پي ټیکس په رانمان هفته کې د یو غټ څه پلان لري. ته پوهېږې که چیرې پټان نه وای نو نه به ته دلته وای او نه به زه دلته وای. اغلې آیا موږ د پټان لپاره ځو؟ پټان ژوندی دی. یو شخصي ترهګریز ګروپ چې د کوم هدف دپاره نه یوازې د قرارداد دپاره کار کوي. زه یو سرتیری یم پټانه، ستا په رقم. لږ چې غټ مشکل دې جوړ کړی دی. پټان یم غلو اول زه د شیطان سره د دوستۍ کولو وخت راغی. مرمۍ چې افلا د توپنچې څخه راووځي بیا بېرته توپنچې ته ننوځي. کومې ورکې چې موږ ته راکوي باید په هغه باندې بازي مخته بوځو، خو په دې بازي کې ټوله توسان زما سره دي. کمزوره خلک پر ګوډو کېږي پټانه، سرتېری نه. اوس به دا سرتېري موږ ټول پر ګونډو کې. دا خبر نه دی چې زه تاته وایم جنرال لوترا، دا یو امر دی. ستاسو وخت شروع سو اوس. چې مېلمستیا د پټان په کور کې وي نو د مېلمه پالنې دپاره پټان خامخا راځي. یو سرتېری دا پوښتنه نه کوي چې هېواد د هغه دپاره څه کړي دي، بلکې دا پوښتي چې زه د هېواد دپاره څه کولی شم. په مخه دې شي پټانه. دا فلم تاسو ته د ځلاند کمپیوټر سنټر او محبوب شاه کورتي پلورنځي لخوا وړاندې کیږي.